خبر چین یو ځل بیا له امریکا وغوښتل چې افغانستان کنګل شوې شتمني دې ازاده کړي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو هرکلی کوم. د چین سفیر وانګ په دې مطبوعاتي کنفرانس کې همداراز افغانستان د کنګل شوې ملي شتمنۍ په اړه هم پر امریکا سختې نیوکې کړې دي. نوموړي ویل چې له یوې خوا امریکا په غیر مسؤلانه توګه د افغانستان پیسې سپکې کړې دي او له بلې خوا یې بیا د افغانستان شتمنۍ په داسې حال کې کنګل کړې چې په دې هیواد کې تر بل هر وخت اقتصادي وضعیت خراب شوی دی او د یاد وضعیت مسؤلیت هم د امریکا پر غاړه دی. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.